سلامونه وخت مو په خیر دی. اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. جالبه خبره دا چې مور او لور په یو ځای په یوه میدان کې ولوبیږي او ویرات کوهلی بیګا په وروستي اور کې له سټریک اخیستلو انکار وکړ، خو ولې؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. مور او لور په یو ځای په یوه میدان کې ولوبیږي. د پاکستان ښځو کرکټ ملي لوبډلې اروندرې کائنات امتیاز له خپلې مور سلیمه امتیاز سره یو ځای د آسیا جام په 20 ورځو سیالیو کې د پاکستان استازیتوب په کولو ډېر خوشحاله ده. کائنات امتیاز ورمه ورځ په انسټاګرام کې د خپلې مور لپاره د درناوي پوسټ شریک کړی. زما مور په 2022 کې د ښځو آسیا جام کې لوبڅاري کوي. هغه څه چې هغې ترلاسه کړي دي زه پرې ډېر ویاړم او دا د ویاړ خبره ده. هغه په خپل پوسټ کې لیکلي دي د پاکستان استازیتوب کول تل زما د مور ارمان و. تر نن ورځې پورې ما د هغې خوب تعبیر کړی و، خو اوس له اوږده انتظار وروسته هغه په خپل د پاکستان استازیتوب وکړ. د یادونې وړ دی چې د کائنات امتیاز مور له ماشومتوبه له کرکټ سره مینه لري. هغه او خاوند امتیاز علي په ښوونځي کې د سپورټ ښوونکي و، خو په 2006 کې سلیمه امتیاز لوبڅاري پیل کړه. سلیمه امتیاز تېره ورځ د هند او سریلانکا ترمنځ لوبه کې خپله لومړۍ لوبڅاري وکړه او دا د هغې لومړنۍ نړیوال لوبڅاري وه چې د ښځو آسیا جام کې یې وکړه. ویرات کوهلی بیا په وروستي اور کې له سټریک اخیستلو انکار وکړ، خو ولې؟ د هند کرکټ لوبډلې تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی بیګا د سویل افریقا په وړاندې 2 شلوریزه لوبه کې داسې کار وکړ چې تر ډېرو به خلک ته یاد وي او مینوالو زړونه یې هم وګټل. په بیګانۍ لوبه کې ویرات کوهلی په داسې حال کې چې په وروستي اور کې له سټریک اخیستلو انکار وکړ چې هغه په 49 منډې جوړې کړې وې او یوازې یوه منډه یې د 50 ته پاتې وه. یعنې کوهلی کولی شو چې د یاد اور په وروستي توپ یې هم یوه منډه جوړه کړې وای او خپله 50 یې پوره کړې وای، خو هغه خپل ځان ته لومړیتوب ور نه کړ بلکې هېواد یې لومړی وګڼه او د نیش کارتیک یې د سټریک ته پرېښوده تر څو هغه د دغه اور کې زیاتې منډې راولي. همداسې وشول. د نیش کارتیک په وروستي اور کې د غټو شاټونو د وهلو هڅه وکړه او همدا و چې په دغه اور کې 2 شپږیزې او 1 څلوریزه ووهل او د سویلي افریقا لپاره یې هدف لوړ کړ. د یادونې وړ دی چې د هند او سویل افریقا ترمنځ په 2 شلوریزه لوبه کې هند په لومړي توپ وهنه سره 230 منډې وکړې او سویل افریقا هم ورته په جواب کې بهترینه لوبه وکړه او په 14 منډو یې دغه لوبه وبایلله. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.